درنو لیدونکو السلام علیکم. سرور احمدزی وایي ولسمشر اشرف غني اوس هم د افغانستان ولسمشر دی، استعفا یې نه ده کړې. د احمدزي په خبره دوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره په دې تړاو نارسمي لیدنې هم کړې دي او لا هم دغه لیدنې روانې دي. بلخوا جو بایډن وایي طالبان باید د بشري حقونو نړیوالو ارزونو یا اصولو او افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او نړۍ به په دې برخه کې له دوی سره حساب کوي. هغه وایي په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې امریکا د کوم هیواد جګړه کې ښکېله نه ده او په وینا یې هڅه کوي له نړیوالو څانګو سره خپلې اړیکې ورغوي او د جګړې پر ځای په نورو مهمو چارو پانګونه وکړي. بلخوا اوچا په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره 45 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سمبالخونه یا اوچا وایي د روغتیایي غونډوال سیستم د له منځه تلو مخنیوي لپاره له افغانستان سره 45 میلیون ډالر مرسته کوي. اوچا پرون د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 22 ویلي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو خزانې صندوق له لارې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ سمبالخونې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې درمل، روغتیایي توکي او د سون توکي له خلاصېدو سره مخ دي او روغتیایي کارمندانو ته اړینې تنخواګانې نه دي ورکول کیږي شوې. د اوچا په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان د روغتیایي سیستم د له منځه تلل به ناورین رامنځته کړي او وګړي به له لومړنیو روغتیایي چوپړتیاوو څخه لرې پاتې شي. د دوی په وینا ویل شوي دي چې ملګرو ملتونه به د اړتیا پر مهال د افغانستان د وګړو ترڅنګ پاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.